أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا تاسو سره مخاطب شوم د خپل یوټیوب پاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو یو ویډیو مې وکته په سوشل میډیا باندې، دغه د افغانستان چې کوم واقعه راغلې ده نو دوی دغه ویډیو وایرل کړې ده. نو زما دغه کتونکو ته دغه ویورز ته دغه زموږ چې کوم کتونکي دي هغوی ته زما دغه ریکویسټ دی چې تاسو دغه بېحایي چې کومه شوې ده د هغې دا ویډیو چې کومه وایرل شوې ده په فیسبوک باندې مې ولیده، نو مننه به وي داسې تاسو ډیلیټ کړئ، خپل پیجونه په دې څیزونو باندې مه مخکې کوئ. دا ډېره د شرم خبره ده، خاص کر د هغه پښتنو وروڼو دپاره کوم چې دغلته ژوند کوي په دې افغانستان کې یا په پاکستان کې. موږ ټول یو پښتانه یې، موږ ټول یو خلک یې. نو مهرباني به وي ستاسو دغه ټولو کتونکو ته دغه میسج دی زما د سایډ نه چې دغه ویډیو تاسو ډیلیټ کړئ، دا تاسو مه وایرل کوئ. دا زموږ د پښتنو وروڼو، د پښتنو خویندو، د پښتنو میندو دا بېعزتي ده، بېحایي. په دې باندې زموږ بیکګراونډ خرابېږي، ایمیج پرې خرابېږي. مننه به وي دغه ویډیو مه په خپلو سترګو باندې وکته، ډېره خوشې کار شوی دی. داسې نه وو پکار دوی ته چې دغه ویډیو دوی کړې وی، دغه دوی وایرل کړه، خو اوس کار شوی دی. اوس موږ ته پکار دی چې دغه ویډیو موږ ډیلیټ کړو. مننه به وي ستاسو. انشاءالله راځو به ستاسو دپاره به دغه نوي اپډیټ راوړو. چلته به ښاد باد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.